دوه د خوشحالی او پرمختگ خبرونه دا چې څنګه اوس شوي مطلب تر پای را سره وګورئ. ګران اوریدونکو السلام علیکم. که څه هم وروستیو کې ښه خبرونه ډیر کم دي او پرله پسې زموږ په هیواد کې بدبختي روانه ده، خو نن یو دوه ښه خبرونه در سره شریکوو. لومړی ښه خبر دا دی چې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي چې د کونړ نورستان د عمومي دویم سړک د جوړونې چارې رسما پیل شوي دي. عبدالقیوم پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دغه سړک 11 کیلومتره اوږدوالی لري چې د 315 میلیونو افغانیو په لګښت به جوړ شي. هغه زیاته کړې چې دغه سړک به د 22 میاشتو په لړ کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نورستان چې زیاته طبیعي ښکلا لري او اوس د ولسمشر غني له لوري ملي پارک اعلان شوی، د سیاحت کوونکو خاص پام یې راړولی. خو په دغه ولایت کې تر ټولو لوی مشکل د لارې خرابوالی دی. اوس خلک تمه لري چې د دغه ولایت سړکونو ته به لا نوره پاملرنه وشي تر څو دغه ولایت او خلک یې د توریزم په مټ په خپلو پښو ودرېږي. دویم خبر دا دی چې د ننګرهار د ملکي هوایي ډګر د لومړنۍ برخې د جوړېدو بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا ډګر د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ په ګمبري سیمه کې په 3.5 جریبه ځمکه کې جوړېدونکی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي د لومړۍ برخې کار به 8 میاشتې وخت واخلي. د ډګر احاطه، فنس او امنیتي برجونه به ورته جوړ او 80 میلیونه افغانۍ لګښت به پرې راشي. د یادولو ده چې ولسمشر غني ننګرهار ته په تیر سفر کې ژمنه کړې وه چې د هوایي میدان عملي چارې به ژر پیل شي. که څه هم هوایي میدان ته ډېری خلک خوشحاله دي او دې سره د سیمې پرمختګ ته هیله مند دي، خو ځینې بیا نیوکې هم لري. دوی وایي لومړیتوبونه باید په پام کې ونیول شي او لومړی هغه پروژې عملي شي چې ډېره اړتیا ورته لیدل کیږي، لکه د برېښنا بندونه او داسې نور. په هر حال دواړه ښه خبرونه دي او داسې ښه خبرونه دې لا ډېر شي. تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.